بیا د سیوطي نه نقل کوي لنډې دا طالبانو بیا به دا خبرې نه کوي چې قرآن ته نه د ملیانو کتاب ده، قرآن د بشریت کتاب ده. پوهنتون کې د علمي کیمیا ولتم طالبانو حق شته چې قرآن کې خپله ورکه ولټوي. فیزیک دپاره هم ستا، د بیولوژي دپاره هم ستا. بله ورځ مې یو علم درته یاد که عنصر بولوجیا ایک هم طالب د هغوی حق هم دلته شته پکې. دا د ټولو کتاب د ملا ځان پسې مه نیسه، کلک دې نیولی بل چاته نه ورکوي. قرآن کې وایي دا اوس وایو که نه، دا ټول علوم په قرآن کې سته او مشکل هم دې نه را پیدا سوی. نن طالبانو تنه علماو قرآن پر ځان نیولی د ګوره ډېر اتباع هم پکې راغلی، نسبت د قرآن نه ډېره دفاع کوي. نن د قرآن نه ډېره دفاع څوک کوي؟ علما، هغه علما چې قرآني علوم. که نن طالبانو د فیزیک خلکو ته وایي چې قرآن دې تاسې هم دا او داسې حق ورکړو لکه ما او تا چې ځان ته حق ورکړی. فیزیک بیولوژي ته طالبانو یې موږ دا ډله به څوک سي؟ غټه به سي. نو هغوی به م وایي چې قرآن دې موږ هم ده که نه، سټي به مو دا ډله د حق ډېره سي، دومره به ډېره سي که دا ور اشغال راتله د قرآن په مقابل کې وی د قرآن نه دفاع کوونکي د کیمیا، فیزیک، بیولوژي د جنګ بڼه به هم بدله سي. عقیده به ملا ورکوي او قرآن نه چې بیولوژي د فیزیک او د کیمیا هغې علما به بیا څوک کوي؟ موږ ته داسې خطرناک توغندي جوړ کړي او دا عقیده وغه توغندي طالبانو بیا به څوک مزل کوي؟ ته بیا ګوره چې بیا 20 کلو ته جنګ نه رسېږي که نه، ډېره چې اوږده سي 6 میاشتې جنګ دوام وکړو بیرته خارجي عسکر ووتل. دا خو څه کوي؟ دا فکر بیخي مه کوه. نن د اسلامي امت ځوانانو چې په نوي ابتکار را لوی سوي ول داسې واټن توغندي وایستل که نه چې په جاپان اوبو کې امریکایي بیړۍ ولاړې وې او هغې د هلمند نه شارت کړله، وایي د جاپان په اوبو کې 2 امریکایي بیړۍ ویستلې. خاندئ مه که نه طالبانو، عجیبه یې مه ښکاروئ. علم د علم او دا طالبانو 10 کلونه هم لږ وخت غواړي چې دا کار اسلامي امت وکړي. خو چې رجال الدین څه دي؟ دا د دین رجال، د رجال الدین طالبانو مخ ته سي او دا روحیه چاته ورکړي؟ پرېږدئ راځئ نن د سقاط مسلې او خیرات سته او نسته ده هغه څه ورته وایي یا الوداع یا وداع ودې ویلې که ودې نه ویلې، دا پرېږدئ څه وخت یې کېږدئ او 10 کاله بعد مه یې وایه. په قرآن را تمرکز وکړه. سقاط که کوي که نه کوي، که دعا بعد سنن کوي که نه کوي، دعا کوه، عبادت. دا جنجالي مسلې ته پرېږده. دا امت یو 10 کاله دغه علومو ته متوجه که چې 10 کاله بعد دې که ونه لید طالبانو چې بیا دې که تیاره دې ما په سر راغلی وه خوند به درکړي. والله تا بیړۍ خو هلته د جاپان په اوبو کې ولم 7,000 کیلومتره توغندی روانې، دلته به داسې هسکه شمله ګرځو، بریتو به ګرځو. خو دا څه وخت کېدی سي؟ څه وخت کېدی سي؟ مه یې افسانې بلئ طالبانو، دا ټوکې مه بلئ. څه وخت کېدی سي چې رجال الدین راجګ سي، خپل رعیت امت چاته وهڅوي؟ همره خوند به کوي طالبانو، څه بدماشان به یو، بیا څه به په اسلامي نړۍ باندې بیا د سپینو بیرغونو د رپېدلو امیدونه لرو. هر وخت طالبانو چې انسانان کامیابه کیږي چې خپلو امیدونو ته ملګري سي، هغې ته عملي بڼه ورکړي. اوس خی چې ملا اوري وایي مباح دي. مولا بیچاره چې هغه که نه وزیر چې خبره وکړي، د وزیر په سطح سړی خبره وکړي وي دا ضرورت ته پې راجګ سي وایي هغه ته مباح دي. طالبانو خبره پې وچه کړي. طالبانو نن یې موږ وچونه اراده مو کړې ده، کلکه اراده مو کړې طالبانو انشاءالله د دې لښکر ملګري کیږو به او د دې لښکر په سوونو ملګري را سره کیږي انشاءالله.